ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا یو 50مه ناسته سبا شنبه د غبرګولي په 31مه په استانبول کې د ترکیې په کوربه‌توب او د په بدلیدونکې نړۍ کې د اسلامي همکاریو سازمان تر سرلیک لاندې پیل شي. په دې 2 ورځنۍ ناسته کې به دغه سازمان د 50 غړو هیوادونو څخه د 40 څخه زیات د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان پورې تړلو ادارو، څارونکو هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. تمه کېږي چې د دې سازمان په 2 ورځنۍ ناسته کې به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالي په غزه کې د بشري بحران او د نورو سیمه ییزو ننګونو په اړه بحث وشي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو سره تمه کېږي چې د افغانستان مسله به یو ځل بیا د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. ما زنان افغانستان پیش از آن که قربانی سیاست شویم انسان و بخشی از امت اسلامی هستیم، اما امروز از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم ماندیم. از شرکت کنندگان در این نشست می‌خواهیم که در کنار بررسی جنگ غزه، بحران روهینگیا و کشمیر میلیون‌ها زن و دختر افغان فراموش نکنند. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده تایید کړې چې آیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي به د استانبول په ناسته کې ګډون وکړي که نه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په کامرون کې د دې ناستې په 50م پړاو کې امیر خان متقي د طالبانو په استازیتوب ګډون وکړ او په داسې حال کې چې لا هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې دی دغې ناستې ته ورغلی و. له دې سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې لا هم شتون لري. سره له دې چې اسلامي همکارۍ سازمان د ښځو لپاره د زده کړې او کار حق باندې په دوامداره توګه ټینګار کړی، خو طالبانو تر اوسه پورې دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. از کشورهایی که در نشست پیشرو شرکت دارند می‌خواهیم که در مورد وضعیت زنان در افغانستان در نشست پیشرو گفتگو کنند و در کنار سایر بحران‌های جهان وضعیت افغانستان را فراموش نکنند. د اسلامي همکارۍ سازمان د بنسټ ایښودونکو غړو په توګه افغانستان د خپل تاسیس راهیسې د دې سازمان دایمي غړی دی. د طالبانو له بیرته واک ته رسېدو وروسته طالبانو د 2022م کال له مارچ راهیسې د دې سازمان په ځینو ناستو کې ګډون کړی دی. د طالبانو له بیرته واک ته رسېدو راهیسې د سازمان په دوامداره ډول د بشري حقونو درناوی او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه غوښتې ده. خو د دې تکراري غوښتنو او د دې سازمان په ناستو کې د ګډون لپاره د طالبانو د لیوالتیا سره د طالبانو په پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.